امام بخاری دا روایت راوړی د عبدالله ابن عباس وایي چې جاهلیت کې به کله یو سړی مړ شو، خیال کوئ دې ته ښه چې دا به ګورئ زموږ په دې پښتنو کې یي او که نه تاسو تاسې غوږ کښېږدئ زه بیانوم. وایي جاهلیت کې چې به کله یو سړی مړ شو ښځه به ترې پاتې شوه، نو د دې سړي دا خپلوان چې کوم شاته دي دوی به په دې ښځه کې تصرف کوو. که دوی غوښته یو ځان ته به واده کړه، که نه بل یو خپل ته به یې واده کړه، که نه ټول عمر له به یې په کور کې کېنولې وه. او دا به وی چې د جنۍ د مشرانو په دې کې څه کار نشته، دا خو زموږ جنۍ ده، نو دا به هم د میراث یو سامان ګڼو، دا خو زموږ د هلک میراث دی. پښتنو کې به نه وي دا مسله انشاءالله. 110 100 نه زیاته ده. دا د جاهلیت رواج. یو دا رواجو جاهلیت کې چې یو سړی به مړ شو نو دا خپلوان به یې رالو، ښځه به یې ناسته وه، نو چې چا به په دې ښځه باندې کپړه ورګزار کړه دا ښځه به د هغه شوه. دا قصې هم وي. او داسې داسې تعجب مه کوو چې څه عجیبه خلک تېر شوي دي، څه عجیبه خلک دي دا پښتانه. موږ زه راغه پخوانو یاره چې دا به په مدینه کې اوسېدلي دا خلک، که دا به ګورې په مکه کې او که دا به ګورې په عراق کې که دا به په شام کې دا اوس هم شته. الله رد کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ندی حلال تاسو له چې په میراث کې واخلئ زنانه په زوره. زنانه د میراث سامان خو نه دی چې ته په میراث کې اخلي. یو دوه وروڼه وران شوي او د هغوی د یو بل سره فیصله وه، نو دا مشر دی کشر ته وایي چې په دې کې ستا څه برخه ده او په دغې کې ستا برخه ده او په دې کې ستا څه برخه ده. دا کشر بېادبه او د مال دپاره دا مال ډېر خطرناک شی دی کې بیا سړی مشر او کشر او ورور او پلار او دا پکې نه پېژني. نو هغه دې راپاڅېد ودرېد، دې ورور ته وایي دې مشر ته وایي ته خو د مال خبره کوې، که ته مړ شو په دې ښځه کې دې هم زما برخه ده، ته د مال خبره کوې. او دا خبره د هغه ګوره صحیح ده، د برخایلي ده پښتانه، خبره غلطه نه وه. ګورې د هغه د معاشرې مطابق خبره څه وه؟ صحیح وه. برخه دا ده که نه دا بیا بل چا ته واده کېدی شي بهر. د دې د مور پلار سره څه اختیار شتي؟ نه. که دوی غوښته یو خپل یو بل هلک له به یې ورکړي، که نه ټول عمر به دلته ناست وي. حالانکې چې ښځې عدت تېر کړو، دا مثلا موږ سورة توبه کې سورة البقره کې ذکر کړه چې ښځې عدت تېر کړو نو دا د خاوند د کور نه وتی شي، بس ختم. اوس که دا څوک غواړي او رشته ورسره کوي نو چا سره به رابطه کوي؟ د دې د مشرانو سره. مزه به ده وکړي چې ته هغه سخر ورټکې چې هغه جنۍ موږ غواړو، ته سخر د دې سره سویمه ده چې ته د هغه سره خبره کوې. خبره د دې د پلار سره وکړه، د دې د وروڼو سره وکړه، تره سره وکړه.